السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ بخیر یاست؟ جوړ به وقت من ده كنت دايركت سبجكت خبرك فارماكولوجي مرخصة دي سيدة فارماكولوجي كمو بي 2 بلوكر يعني هستامين ریسپټر بلاکر دا په دې کې به د بلاکر میډیسن کوم دوا چې ده په دې باندې به هم در وښایم او ریسپټر فنکشن لوکیشن چې د چیرې وي دا به هم در وښایم. اول لږ بیسیک انفارمیشن دی بیا ډیپ دی مخته د کوم میکانیزم اف اکشن چې دی کوم بلاکر استعمالوي او د دې نور لږ خشه فیزیولوژي هم پکښې کې د سټمک د چې کوم سیلز پر برابر ده. ښه پر اول نمبر باندې H2 ریسپټر څه ده دې ته هسټامین هم وایي کېږي. تعریف یې درته وکړم څه ده دی چیرې دی په معدې کې دی پر سټمک پر پریټل سیل باندې دی څه ده پر پریټل سیلز دا معده چې دلته زوم کې دلته پریټل سیلز پراته وي پر دې باندې دا ریسپټر پروت دی څه ده په زړه کې هم ستا پر مست سیل باندې هم څه مخ دی دلته زه پوره په دې دغه کې ښکاره کوم څه ده دا وګوره دا پریټل سیلز دی او دا چې سود دغه دانه چې دی دا H2 دا ستا ریسپټر دی څه ده په د دې فنکشن چې شته دا د H2 د سره د دې فنکشن دا دی چې ته کله په معدې کې تیزاب جوړېږي نو دی په تیزاب کې کومک ورسره کوي دا د مخ سر خلاصېږي دلته اوس بیسیک انفارمیشن ما سر خلاص کړه نو دی د هغه د H سیل یا د اسید په پروډکشن کې کومک کوي چې دا تعریف سوسه ده د H2 سره دا دلته پروت دی څنګه کار کوي مخکې زه ستا د خلاصوم چې د کوم ټریګر کار یې ششکې شنکې څه ده میډیکیشن څه ده H2 بلاکر و دا دغه ته وایي څه ده دغه H2 بلاکر نه دی دا دی څه چمه کې چې کله زموږ په جسم کې ډېر زیات تیزاب رایله کې نو دی څه چم کې موږ بیا دا H2 بلاکر استعمالوو دا H2 بلاکر بیا څه چمو کې دغه H بلاک کې څه ده په هغه کې کوم راتلی چې سیمیټیډین او فامیټیډین دا څه چم کې زموږ په جسم کې تیزاب راکموي اور کم چې زموږ په معدې کې اسوری وي د هغو په جوړولو کې کومک کوي دا میډیسن څه ده او جی آر ډي په ورکولو کې یا د اسید په کمولو کې دا کار کوي څه ده دا ګوره سیمیټیډین فامیټیډین نیزاټیډین او رینیټیډین څه ده دا چې دا ټوله په دې میډیسن کې کار کوي. بل دا دی د دې سایډ افیکټ څه ده سایډ افیکټ سر درد تلل قبض او یا املونه یا خواږه ځول یا په معدې کې درد تلل څه ده دا چې څه دا د بیسیک انفارمیشن مې درکړي څه ده په داسې قسم کې هم راتلی شي او دا کې هم راتلی شي دا بله اوس نه وي په بازار کې ولې دا چې دی دا NDMA په نامه یو لیول دی هغه ریزي هغه د باد خبرې دی څه ده دا هم ستا څه ده نو دا چې څه دا د بلاکر تعریف څه ده H2 چې دی ریسپټر دی پر معدې پیدا کېږي څه ده د څه شم کې زموږ په جسم کې د په تیزاب کې کومک ورسره کوي چې زموږ د معدې تیزاب ورزیات کړي په معده کې څه ده او دا میډیسن څه شم کې د هغه H2 بلاکر بندوي څه ده دا ایزي ډیفینیشن او مخکې دی اوس ډیپ سره د خلاصوم څه ده څلور قسم راتلی سیمیټیډین فیمیټیډین نیزاټیډین رینیټیډین چې دی دا د دې بلاکر کار کوي څه ده ډیپ تللو ته دمخه یو شی په یاد وساته کله چې موږ یو خوراک وخورو نو زموږ جسم سیستم کې زموږ دماغ ته یو سیګنل راسي ACH په نامه دی څه دی دلته زه جلا زیات ولیکم ACH دې ته وایي کېږي اسیټایل کولین په نامه باندې څه ده نو دا راسي د ویګس نرو په ذریعه باندې راسي زموږ معدې ته څه ده معدې ته چې راغلی دلته څه چمه کې دی ګیسټریک ګلینډ سره خلاص کړي هغو ته کمانډ ورکړي بیا دلته یو بل چم هم کېږي مخته بیا د ګیسټریک فټ خلاص شي څه ده دا سو ګلینډ دا سو فټ فټ دا خولې ته وایي څه ده نو چې دا خلاص دلته بیا سرفیس څه چم کې بلغم ریله کې پر سرفیس باندې یو میکس سیل پراته وي دا ګوره دا چې ته دلته ډېر زوم کې دغه ځای دا یو دا ګیسټریک فټ چې لږ زوم کې او دلته دا ګلینډ چې لږ زوم کې دا ګلینډ دا په دوه تقسیم دا په اناټومي کې دي سر خلاصېږي نو چې هلته کمانډ راغلی نو دلته میوکس دغه که ریلیز شو دا سو میوکس بلغم ریله کې دا نیکس سیل هم دا چم کې بلغم ریله کړي چې هلته معده بیا ډېر سوری نیسي دا تیزاب ډېر معدې ته تاوان ونه رسوي نو په دې کې بیا لاندې دا سره سره چې وینې دا بیا پریټل سیلز دی دا څه چم کې دا بیا ستا اسید ریله کې تیزاب یې ریله کړه چې هغه شی جذب کړي څه ده لاندې بیا چیف سیل پراته دي چیف سیل کې بیا څه چم کېږي پیپسینوجن اور ګیسټریک لایفیز راوځي دغه دوه چې بیا راوځي
دا بیا چې هغه پروټین وي یا یو بادام وي یا دا شی وي د هغو په ماتولو کې کومک کوي څه ده. نو هلته کمانډ راغلی دا ټول اکټیویږي. اوس دلته بیا انټرو کروماپین هم اکټیو شو. دا بیا څه چم کوي هسټامین ریلیز کوي. هسټامین ریلیز کوي او بل څه چم کوي جي سیل بیا ګیسټرین ریلیز کوي. دا بیا د ټول یو میکانیزم باندې دوی کار سره کوي. دا معدې کې چې کوم خوراک وي هغه په دا خپل ترتیب باندې هضموي. اوس دلته زموږ میشن چې شته څه ده میشن ښه چې نو زموږ میشن رالی یا زموږ یو مقصد په دې کې چې شته څه ده مقصد مو دا دی چې اوس هلته کله کمانډ رالی کمانډ اول وارې ځي پریټل سیلز ته M3 اکټیویټ کوي ماسکرینیک ریسپټر اکټیو کوي. بیا راځي دلته جی سیل باندې چې کوم دغه ماسکرینیک ریسپټر پروت هغه هم اکټیو کوي. بل راځي دلته په ECL چې کوم وخت درته ویلي چې هغه د دې شارټ فارم پیدا و چې انټرو کرومو فین لایک سیل چې ورته وایي کېږي داسې ده. نو دوی پر دې باندې هم M1 یعنې ماسکرینیک ریسپټر پروت دي. نو دوی راولاړ شي دا درې سره ریسپټر یې اکټیو کړل. چې کله دا اکټیو شول نو بیا دوی څه چم کوي جي سیل بیا څه چم کوي ګیسټرین لکي ګیسټرین بیا رالی د CCKB په نامه چې کوم ریسپټر دی د دې سره ولګېدی. د دې سره چې ولګېدی هسټامین ریلیز کړي هسټامین ریلیز کړه څه ده. نو دا هسټامین به ولاړ پر H2 ریسپټر باندې ولګېدل. د دې اوس دلته مخ سره د خلاصوم څه ده. نو دلته جی چې ده په پریټل سیل ته هم ورسي دا ځکه کې دا هم اکټیو کې څه ده. نو دا رقم جی سیل چې دی راولاړ شي په ECL کې دا هسټامین ریلیز کې اکټیو کې څه ده په ریسپټر پروت دی. او دلته بیا راشي په CKB هم اکټیو کې څه ده او هسټامین راشي H2 اکټیو کې څه ده. نو دوی بیا څه چم کې د دې یو میکانیزم اوس دا چې دی پریټل سیل ښه زوم کې نو دا رقم معلومیږي څه ده. دلته خو رالی M3 اکټیو شو څه ده او H2 رالی اکټیو شو د ریسپټر سره ولګېدی او ګیسټرین هم رالی. دوی درې سره څه چم کوي هسټامین ستا CAMP په نامه چې کوم پروټین دی هغه یې ریز کړل او اسیټایل کولین په نامه یا ماسکرینیک ریسپټر چې کوم اکټیو چې دلته چې دی ورسره ولګېږي چې کله دا اکټیو کړي نو دا کیلشیم دغه کې اکټیو کړي. ګیسټرین چې هلته دا دغه سره رالی دلته نو دا هم ستا یو کیلشیم اکټیو کوي څه ده. نو د دوی لیول په دا پریټل سیل کې زیات شي. چې کله زیات شو نو دوی کله درې سره کمباین یو ځای شي سره نو راشي ATPase جوړ کړي. ATPase راشي د پمپ انهیبیټر باندې ودرېږي. پمپ چې کوم دی پروټون پمپ چې دی دلته ودرېږي. کله چې دلته ودرېږي نو دا چینل سره ایله شو. نو دا چینل چې ایله شي نو بیا دلته د پوټاشیمو د کلورایډو د هایدروجن اکسچینج کېږي سره بدلېږي څه ده. نو چې کله دا سره بدل شو نو د دې په نتیجه کې بیا ستا HCl جوړ شو څه ده. نو دلته پوټاشیم دننه کوي د دې ځای څخه Cl راوتی ماینس او دلته هایدروجن راوتی دا دواړه سره یو ځای شي Cl جوړ شي څه ده. دا بیا د کیمستري والا کار دی څه ده. نو دا بیا اسید جوړي. نو دلته میډیسن څه کار کوي میډیسن دا کوم چې H2 ریسپټر انټاګونیست چې دی نو دی راولاړ شي دغه ریسپټر کې چې دلته ودرېږي هسټامین نور سره لګېږي نو CMP لیولز یا ATP نور رسېږي نو د دې بیا مخته اسید پروډکشن نه کېږي اکسچینجېږي نه هایدروجن او کلورایډ سره اکسچینجېږي نو اسید نه تولید کېږي او نه پروډکشن کېږي څه ده. دا ورته ګوره دا رقم د پوره میکانیزم څه ده